ناصر خانه بل به ورته دغه آزاد نظم ووایم، عنوان یې دی چې انسان او روپۍ، چې انسان خدای پیدا کړو، انسان خدای پیدا کړو، روپۍ انسان کله جوړه، د انسان قدر نشته، د روپۍ قدر ډیر دی، په روپۍ مړې کیږي، ټوله دنیا کې پرې هم سمې چاودنې کیږي، کله پرې تا مړ کوي، کله پرې ما مړ کوي، خو لنډه دا به ووایم ورور پې لالا مړ کوي. ورک د رڼا قدر شو، ورک د بابا قدر شو، د دې روپۍ د لاسه ورک د ډېر چا قدر شو. څوک یې د پلاره بیل کو، څوک یې د یاره بیل کو، ورور یې د وروره بیل کو، هم یې د کوره بیل کو، هم خورکۍ یې جاړي، هم یې د موره بیل کو. خدای کو حیران شمه زه، سم پریشان شمه زه، چې دې روپو ته سوچ کړم د ځان څه غلي وایم، دا خو خوراک هم نه کوي، دا خو خبرې هم نه کوي، دا خو بېجانه څیز دی، خو دومره زور یې رسي، څوک جړولی هم شي، څوک خندولی هم شي، خواږه یاران د منځه جدا کولی هم شي، د یوې مور د سترګو تور دا وجلی هم شي، د یوې مور د سترګو تور دا وجلی هم شي. د دې غلامي مه کوئ، دا زندګي مه کوئ، د دې غلامي مه کوئ، دا زندګي مه کوئ، روپو سمینه خلکه هډو بیخي مه کوئ. د ماهر دا خبرې هم د رښتیا خبرې، هم د نن خبرې، هم د سبا خبرې. ای په روپو مینه، ای په دوکو مینه، ای په ټګو مینه، ای په خوږو مینه، دنیا پانی ده په دې مه کوه مرګونه.